په 1956 کال کې د ډهلي له نیولو وروسته کله چې احمدشاه بابا د اباسین لویدیځ ته د افغاني خاورو د حایل په توګه د پنجاب ایالت حکومت خپل زوی تیمورشاه ته وسپاره نو له یوه خوا په مرکزي هند کې د مرهټه ځواک پیاوړی شوی و د افغانانو د حکومت پر خلاف یې هڅې پیل کړې وې او له بلې خوا د فرهنګي ختیځ هند شرکت چې د پردې شاته ټوله لوبوله د یو بل پر ضد ولاړو مغولو شهزادګانو جنګولو له لارې پر هند د حکومت کولو خوبونه لیدل. په 1958 کال مرهټو په پنجاب یرغل وکړ. د افغان سلطنت پولې تهدید او تیمورشاه یې مجبور کړ چې د اباسین لویدیځو غاړو خپلې خاورې ته په شا لاړ شي. په هغه پسې په 1959 کال کې مرهټه او راجپوت ځواکونه د مرهټه راجپوت کنفدراسیون په یوه ټلواله کې سره راغونډ د سویلي هند شیعه نظام او شمالي هند سني نظام ترمنځ په راجپوتانه کې ولکه ټینګه کړې وه. د دې ځواک مخ هم له فرهنګي سره په تباني کې چې د خپلو راتلونکو پلانونو د پلي کولو په لور یې د سرطان د دانې په څېر په نالمسېدونکې بڼه په سیمه کې ریښې ځغلولې د اورنګزیب له اخلاقو څخه د بدل اخیستلو په پلمه د ډهلي په لور ګرځول شوی و. د افغانان په هند کتاب په حواله چې استاد علامه رشاد رحمت الله علیه چې د تیرو 15 پیړیو راهیسې په هند کې له ابراهیم لودي بیا تر شیرشاه سوري خوشحال بابا او سلګونو نورو افغاني مشرانو تاریخ او کارنامې ثبت کړي تر 19 کال پورې د راجپوت مرهټه ټلوالې د پیاوړي شوي ځواک د تیرې څوکې په وړاندې په هند کې افغان میشته سیمې پرتې وې او په لومړي ګام یې په ځانګړې توګه روهیله پښتانه ګواښول او له بلې خوا هند ته د احمدشاه بابا اتم سفر په ځانګړې توګه د شاه ولی الله په غوښتنه او د څوکنو د میا عمر صاحب په وساطت په هند کې د هغو مسلمانانو او روهیله افغانانو غږ ته هرکلی وایي چې د مغولو په شمول د یوې ټلوالې لخوا د کفارو تر تاړاکونو لاندې پر خپل ټاټوبی اور ګرځېدلی و. نو د 1960 کال په 5مه میاشت د پانیپت په ډګر کې له یوه لوري د احمدشاه بابا د یوسفزیو د سردار نجیب الدوله او د روهیلکند نواب حافظ رحمت خان بلیچ نواب دندي خان او د فرخ آباد د نواب احمد خان بنګښ ګډو ځواکونو له یوې خوا او د مغول پاچا د مغول پاچا شاه عالم د وزیر غازی الدین تر قومندې لاندې مغولو او مرهټه راجپوت ګډ ځواک یې پر وړاندې سنګرونه نیولي وو. د یو بل په مقابل کې 6 میاشتو خراب او ترپ نښتو وروسته د روهیله ځواکونو او احمدشاه بابا د ګډ تصمیم په پایله کې افغان ځواکونو د 1960 کال د جنوري په 14مه نیټه د ابدالي سلطنت په 14 کال په پانیپت ډګر کې د غلیم قوت تارومار کړ. د افغانانو په لاس د مغول مرهټه راجپوت ټلوالې ځواک تر دې مخه هیڅ کله هم دومره بشپړه ماته نه وخوړلې او له هغه وروسته یې بیا شمالي هند ونه ګواښاوه. درنو دوستانو، غلام محمد غبار په افغانستان د مسیرې تاریخ کې لیکي چې احمدشاه بابا هیڅ مقابله کې له دښمن څخه تېښته نه وه کړې. خپل ټول ژوند یې د خپل ملت خدمت ته وقف کړی و او د خپل ولس او پرګنو سره په تواضع او نرمۍ چال چلن کاوه. خورا مومن او متواضع انسان و. له هغو قوانینو څخه چې خپله یې وضع کول جدل پیروي کوله په مجازاتو کې د انسان د غړو پرې کول او په تشریفاتو کې خشوع او ټیټېدل تحریم کړي وو. خو د افغان ملت د لوړو دودونو یووالي ازادۍ او سوکالۍ سمبول احمدشاه بابا زړه له مینې عشق او عاطفې څخه ډک و.
په ښکلې پښتونخوا مین و او د غرو سرونو په مینه یې د ډیلي تخت یې راوړ. په پښتو ژبه یې اشعار ټول حماسي د وطن په مینه او افغان ملت ته د ویښتیا یو کېدو په پیغامونو رنګین دي. سر تر پایه دا د مینې ملک مې خپل کړ، زه عاشق بندي د زلفو په هر کار ځم. د ناسود په وهم کې ورک شوې اندلي به، زه ها ګل یم چې د مینې په بهار ځم. که هر څو دا ستا د مینې وړی دروند دی، ولې پل د خسته زړونو په قطار ځم. سر ته پایه دا د مینې ملک مې خپل کړ، زه عاشق بندي د زلفو په هر کار ځم. احمدشاه بابا. الفنستون د کابل سلطنت په 308 مخکې لیکي چې که په رښتیا په اسیا کې یو پاچا د خپل ملت د رښتونې درناوي وړ وي، نو پرته له احمدشاه بل څوک نشته. ډاکټر ګنداسنګ د احمدشاه دراني د ژوند تر سرلیک لاندې کتاب په سریزه 13 مخکې لیکي چې یو سیک ته به ښایي دا عجیبه وبرېښي چې د یو افغان اتل په باب په دومره خوشبیني څه ولیکي. د تاریخ یو متوسط شاګرد سیکان او افغانان یوازې د دښمنانو په حیث پیژني. 25 کاله پخوا چې د شمالي هند 13مې پیړۍ د تاریخ په پلټنه او څېړنه لګیا وم، احمدشاه د لومړي ځل لپاره د منځنۍ اسیا د یوې سترې تاریخي څېرې په توګه په ما اغېزه وکړه. زه د ده پر خلاف د تعصب له مخې رالوی شوی وم، خو هر څومره چې مې د ده په باب زیاته مطالعه وکړه، هغومره د هغه د سترتوب ځانګړنو په ما ژوره اغېزه وکړه او زما ذهن ته یې پخپله نفوذ وموند. اندرې سینګر په خپل کتاب د خیبر خاندان کتاب کې لیکي چې احمدشاه ابدالي هیڅکله هم د افغانانو ژوندلیار پښتونولي نه هېروله. هیڅکله یې په خپلو دودونو د تیري تکل نه و کړی. د پښتنو له نظره هغه د دې ایډیل تمثال و چې یو پښتون باید جنګیالی، د ایمان خاوند، سخاوتمند او پیاوړی وي. حتی اولف کیرو هم هغه هیلې احساسات نشي پټولی چې د احمدشاه بابا په هکله د افغانانو په زړونو او رګونو کې ژوندی دي. د پټان په نوم په خپل کتاب کې کیرو لیکي چې د نوموړي د کورنۍ نوم لا اوس هم د افغانانو د وفادارۍ احساسات راپاروي. احمدشاه د طبیعي نبوغ څښتن و، که څه هم هغه یو نظامي سړی و، مګر نرم زړسواند خوی درلود او تر کومه پورې چې شونې وه روغې جوړې ته یې ترجیح ورکوله. له پانیپت څخه وروسته د انګریزانو پام افغان ځواک ته وګرځېد او خپلو راتلونکو موخو ته د رسېدلو له هماغې راهیسې د یوازیني پاتې پیاوړي سیال افغان سلطنت د کمزوري کولو په هڅه کې شول. د 19مې پیړۍ له پیل سره سم کله چې د انګریزانو د شیطنت سرطاني دانې د سیمې هر ګوټ سرایت کړی و، د افغان ملت د زوال لړۍ پیل شوه. د فرنګي په لاس کې د سیمې د بیلې کړه پر نورو وسایلو سربیره خورا اغیزمن او تیره وسله له قاجاري دولت سره په لاس کې یو کولو د مذهبي جګړو ورته لمن وهل او پرې د اسلام په لاس د اسلام کاواک کول و. دا نن چې ګرد نړۍ د وحشت په اور کې سوځي، د هغې زمانې نه را پاتې شوی میراث دی. درنو دوستانو، تاریخ په نشلی کېدونکې توګه دوام لري او ملتونه د هغه په بهیر کې د ځان ژغورنې او د خپل ملي هویت د محوه کېدو څخه د مخنیوي لپاره په دوامداره او نه شلېدونکې مبارزه بوخت دي. د همدې بهیر په اوږدو کې هغه ملتونه له زوال سره مخامخ شوي او مخامخ کېږي چې له ځان نه د دفاع په لورې له مبارزې څخه لاس اخیستی دی. ژورې څېړنې او لاسوندونه د
د دې واقعیت څرګندوي دي چې پر افغان خاوره او ملت باندې د استبداد دا روانه څپه هماغه دا اوسنۍ روانه څپه د هماغه تاریخ د زنځیر کړۍ ده چې د زمانې له غوښتنو سره سم پر بېلابېلو سطحي رنګونو رنګول شوي دوام لري. شعارونه هماغه، لوبغالي هماغه او اهداف هماغه د افغان هماغه دی. افغان ملت ختیځ او لویدیځ لوري پرې باندې له کلتوري یرغل سره لاس و ګریوان پاتې شوی. د افغانانو پر ضد پروژې منځنۍ پانګه له مغولو بیا تر فرهنګي او شاته پرېښو سیمه ییزو لاسپوڅو یې پر دې ولاړه وه او دا چې د افغانانو دودونه له منځه یوسي او پر ځای مسخه شوي اجنبي کلتور، یعنی د ریا کلتور، د بې ایماني کلتور، د بندګۍ کلتور، د بېرحمۍ، قتل، انسان وژنې او پر انساني کرامت د تېري کلتور په پښو ودروي. په دې برخه کې د تېرو 15 کلونو په اوږدو کې د اسلامي ورورولۍ تر نقاب لاندې د افغانانو بېرحمه وژنه او د اضمحلال او نابودۍ کندې ته د ورلاغ کولو ټکل ژوندی تاریخ دی. د افغان ملت د ژغورنې او پایښت لپاره خورا اړینه ده چې د شرارت له دې شیطاني دایرې څخه ځان وباسي او تر دې د وتلو یوازینۍ لار د دې تپل شوي کلتور ریښې له بیخه ایستل، درنو قربانیو ته ځان تیارول او په یو مټي او یو غږ د احمدشاه بابا تر ابدالي بیرغ لاندې د خپلې بشپړې خاورې د ازادۍ په لور خوځېدل دي او بس. په مینه، مننه او درناوی. یا رب توفیق. د کور ودانې چې له ناروغتیا سره په خاصه مینه چې د افغانستان او د هغه له تاریخ سره لري دلته راغی او تاسو یې مقاله خپله واوروله. دوستان چې دلته راټول شوي دي زیات یو بل سره پیژني، فقط د زیات آشنایۍ لپاره که څوک بلد نه وي دغې غونډې ته د اروپا له بېلابېلو برخو نه د جلا فرهنګي او کلتوري ټولنو د افغان ټولنو استازي راغلي، له سویډن نه، له بلجیم نه، له هالند نه، له جرمني نه چې ټولو ته هرکلی وایو، البته بل فرانسې نه استاد ترکی دلته ناست دی. د غونډې په پای کې به یا د تفریح په وخت کې دا فرصت پیدا شي دوستان یو بل سره وپېژني. او زما یوه هیله دا وه، زه نه پوهېږم چې یوه خاطره هم درته وایم مخکې دې نه چې صفیه جانې ته ورکړم. په 2000 کال کې کله چې طالبان په کابل کې واکمن وو او یو شخصي پیژندګلوي ما د ښاغلي متوکل سره درلوده، یو ورځ مې په ټلیفون دغسې ذهن ته مې یو شی راغی چې ما ویل څرنګه چې ما په روسیه کې درس ویلی دی او نور دلته خو تاسو پخپله ګورئ دغه مشران په خاص ډول پالل کېږي او دا یو ډول سمبولونه شي او دا سمبولونه د ملي وحدت او د راټولېدو لپاره ډېر ضرور دي. موږ باید دغسې یو څوک ولرو. په افغانستان کې تر احمدشاه بابا لوړ په سمبول د ملي راټولېدو لپاره بل څوک نشي کېدی. هغه ته مې ویل چې اوس تاسې واکمن یاست، دغه نه پوهېږم کندهار ته به دوستان تللي، ځینې به د هغه سیمې خرقې شریف سره نږدې د احمدشاه بابا زیارت دی او مخې ته یې زاړه دوکانونه دي، شاته یې د اهلبي سازي او دغه شان دوکانونه دي او خلک خپل هغه چټلیانې به یې راوړلې او د ده د زیارت شاته به یې دغه ځایونو کې اچولې. ما درته وړاندیز کړی و چې موږ به دلته هڅه وکړو او ډاکټر صاحب اکبر که تاسې یې پېژنئ زموږ مخکنی همکار و، داسې یو طرح هم جوړه کړې وه چې یو صندوق به جوړ کړو، یو څه پیسې به راټولې کړو او دې کې به یې واچوو چې که وکولی شو دغه مخه یې پرانیزي چې مخامخ د دې کله چې د کفتان مدد د چوک نه همدغسې کاته خواته ځي او د مخابراتو له چوک نه چې دغه ځای ټول پرانیستی او دلته که وکولی شي د ده یوه مجسمه ودرېږي او فوارې جوړې شي او د ده زیارت ته مخامخ لاره خلاصه شي. هغه ویل چې دا ډېر خرڅ غواړي او دلته د خلکو کورونه دي، دوکانونه یې دي او دوی ډېرې پیسې غواړي. موږ هته داسې طرحه جوړه کړې وه چې کیدای شي یو څه پیسې له دې ځای نه کومک وکړي، یو څه د هغوی حکومت وکړي، یو څه دغه طرحه را جوړه شوې